أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا سورة آل عمران 93 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. کل طعام طول طعامنا كان حلا لبني إسرائيل. طول طعامنا حلال بني إسرائيل لرا إلا ما حرم إسرائيل مگر آغا چه حرام کرے وہ الا ما حرم مگر آغا چه بن کرے وہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکی د نازل دو د توراتنا. قلو تو آیا فاتو بالتورات راوڑیو تورات فتلوها پس اوللی اغا ان کنتم صادقین او کچرتا ای تاسو رشتنی. پدی آیت کی د یهودیانو یو بل شبهه او داغي جوابو ذکر کيو. مناسبت د مخی سره داده مخی د دې خبرې ذکر وکړو چې نیکانو کې با ال داخلي گیو چې د الله د پاره محبوب او سيزونه هغه اولګوي هغه خرج کوي. نو دلته د آیت کې داوي چې یعقوب علی السلام په دې باندې عمل کړو. یعقوب علی السلام د الله د پاره نظر کړو منښت کړو چې د وخانو غوخه به نخوري او نه به د هغې پیس کی. دویمه مناسبت مخکې سره داره چې په دې کې د یهودیانو د یو بل شبهې رد کړي. یهودیان را لګیدلی او نبی علیہ السلام باندې اعتراض کړو چې د یعقوب علیہ السلام په دین کې خود او خوخه هغه حرام و او ته هغه حلال غني. نو ته څنګه خپل ځان داغو په دین باندې غني؟ دوی دا ویلو چې تو داغه په دین باندې نه روان. نو الله رب العزت د دوی د خبر رد کړي چې د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیهم السلام دین کې د خانو غوخي هغه حلال وي، تاسو په هغه باندې دروغ وایي.
یعقوب علیہ السلام ځان باندې د اوخو وخه هغه حرامه کړې وه څه د عذر په بنیاد باندې. امام قرطبي رحمه الله ویو چې یعقوب علیه السلام باندې بیمارو عرق النساء بیماری وه د اوخو وخه او فی دا د دې لپاره ضرري و. نو یعقوب علیہ السلام راولګېدو دای په ځان باندې حرام کړلو. او دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما دی او امام قرطبی رحمه الله نقل کړی دی. دویم دا چې یعقوب علیہ السلام د الله د پاره نظر او منښت یې کړې وه که زه الله د دې مرض نه ښه کړمه نو غوښه او د اوښ پی دا به نه څکمه غوښه به یې نه خورم پی به یې څکم نه. او وی دا ماته محبوب شی دی. تفسیر و زاد المسیر د ابن جوزی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده. او دریم قول البحر المحیط هغه ذکر کړی دی چې دا کاری د شکرانې د پاره کړی و چې که الله رب العزت ماته د دې بیمارۍ نه شفا راکړه الله صحت راکو نو زه به د اوښ غوښه نه خورم او پی هغه به څکم نه. څلورم قول د امام بغوی رحمه الله دی او تفسیر روح المانی هغه ذکر کړی چې دا کاری صرف او صرف د الله د رضا لپاره کړو. طول طعامنا كان حلا لبني اسرائيل حلال بني اسرائيل لرا الا ما حرم اسرائيل مگر هغه چې حرام کړو مگر هغه چې بند کړو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلېدو د تورات نه. قل وایا فاتوا بالتوراۃ نو راوړئ تورات فتلوها پس ولولئ هغه ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی. فمن افترى علی الله الکذب نو چا چې جوړ کړه په الله باندې دروغ من بعد ذلک پس د دینا فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان دوی ظالمان دي. قلت وایا صدق الله رښتیا ویلی دی الله فاتبعوا ملت ابراهیم نو روان شي د دین د ابراهیم علیہ السلام پسې حنیفن چې متوجه الله تا وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نه.